هغه ښځې چې په سختو شرایطو کې کار کوي دا د فراه اوسیدونکي دي، هغه کارګر چې ټول د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ پیدا کوي. په دې ځای کې 50 میرمنې انار دانې کوي او د ورځې له 100 تر 250 افغانیو عاید ترلاسه کوي. یتیمان لرم، اولادونه لرم، دلته کار او روزګار کوم. خدای دې اجرونه درکړي چې کار مو راته پیدا کړي. ورکې ماشومان هم شامل دي چې شاقه کارونه کوي. نارینه او ښځې له سهاره تر ماښامه پورې د خپلو کورنیو د اقتصاد لپاره څنګ په څنګ کار کوي. د کور خرڅ زه خپله پیدا کوم. ښوونځي ته نه ځم، زه د کور مشر یم. غوړي، وریجې او هر څه ګران شوي دي. په دې ښار کې د اناردانو 2 فابریکې شته چې تر 100 زیات کسان پکې کار کوي. د دې کار بنسټ د یوه سیمه ییز سوداګر لخوا ایښودل شوی چې په کال کې لسګونه ټنه د انارو دانې په ځانګړې توګه پر پاکستان پلوري او د پوستکو څخه د سپنګ د توکو په توګه ګټه اخیستل کیږي. ډېر خلک هم په دې پر کار دي. ودرېده خوشحاله هم دي مسلمانان، موږ د شی نه لري، دا ډېر ښه دی ورته. د ورځې 250 250 یو کار کوي، نو موږ ته هم ښه دی، یو شی پاتېږي. دغه میرمنې وایي که څه هم د اسانه کار نه دی او د ژوند لګښتونه یې په بشپړ ډول نه پوره کیږي، خو خوشحاله دي چې بېروزګاره نه دي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لخوا د افغانستان تر سقوط وروسته ښځې اندېښمنې دي چې دوی به د کار کولو اجازه ونه لري.